روښانه لار د قرآن او حدیث په رڼا کې د یوې موضوع روښانه کول او د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه. د ویلما ځنه سړی ځان منع کي تګ راتګ ورسره نه کوي نو ګناهګار خو پې نه دی. د ګناه په کار کې د چا سره مرسته مه کوئ، نیکۍ کار کې مرسته کوئ. ګاډي کې موس کېږي روان ګاډي کې. طلاق دی که هغه په رښتیاو کې وي او که په ټوکو کې وي. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. له شنبې تر چهارشنبې د ماسپښین 1 بجه په 103.5 او 95.2 FM څپو. له شمشاد FM روښانه لار. چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده، سنګر ده د اسلام. څه ښکلې مدینه ده، سنګر ده د اسلام. چې د هجرت او جهاد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د شمشاد راډیو ټولو اوریدونکو د روښانه لار ډیرو قدرمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې روغ او جوړ او د ښایسته صحت برخمن اوسئ. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې په دې یو ساعته دیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم. د تیر په څیر کولی شئ چې له موږ سره خپلې پوښتنې د موضوع اړوند یا بهر له موضوع څخه خپلې دیني پوښتنې را سره شریکې کړئ. هغه ګران اوریدونکي چې غواړي له موږ سره خپلې اړیکې ټینګې کړي، کولی شئ په دې شمیرو له موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړئ. 0 شپږ شپېته 55 څلور 0202 300 500. نننۍ خپرونه مو د تیر په څیر بیا یو موضوع ته ځانګړې کړې ده. غواړو د دې موضوع اړوند معلومات د قرآن عظیم الشان او د احادیثو مبارکو او د علماء کرامو د اقوالو نه او د تجربه لرونکو اشخاصو د تجربو نه له تاسو سره شریکې کړو. اولا د ځان د پاره د صحیح وینا او د عمل توفیق، او تاسو د پاره د صحیح اوریدو او د عمل توفیق غواړم. الله دې دواړو نصیبه وګرځي. زمونږ نننۍ موضوع په هغې 9 خبرو باندې دی چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک اغا ابی هریره رضی الله تعالی عنه مبارک توای چې ابو هریره ما رب العالمین جل جلاله د دې 9 خبرو حکم کړی دی. مطلب دا چې دا 9 خبرې زه عملي کوم. ابو هریره رضی الله تعالی عنه مبارک د هغې اورېدو نه پس دغه امانت ټول امت ته د رسولو په کوشش کې او په سوچ او فکر کې دا بیا خپل شاګردانو ته سلسله په سلسله د هغوی نه بیا
محدثینو نقل کړی. مولانا محمد عمر پالنپوری رحمه الله هغه دا حدیث مبارک ذکر کړی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل الله ماته د دې خبرو حکم کړی. اول الله ماته د دې حکم کړی په پټ او ښکارا هر حالت کې د الله نه ویریدل، هر حالت کې د الله نه ویریږه، که شپه وي که ورځ وي، په پټ او په ښکاره د الٰه العالمین جل جلاله نه ویریږه. دغه ویره دې زړه کې ساته. که ته هر یو عمل کې دغه نظر ځان سره ساته چې الٰه العالمین جل جلاله دې ګوري. که ته یو نیک عمل کې په دې نیت کوه چې الله مې ګوري او الله به د دې عمل اجر راکوي، او که الله مکه بد عمل در نه کیږي نو صحیح د عمل در نه وشو، خو نیت به دا ساتي چې الٰه بخنه راته وکړي، ځان به ملامته ګڼې، ځان به کمزوری ګڼې. نو په پټ او په ښکاره هر حالت کې د الله جل جلاله نه ویریدل، که شپه وي که ورځ وي. دا فکر ځان سره مه کوه که زه یو پټ ځای کې یو عمل د شریعت نه خلاف سر ته ورسوم څوک به را باندې خبر نه وي. قرآن عظیم الشان کې رب العالمین جل جلاله فرمای په ورځ د قیامت کې کله چې انسان خپل عمل نامه وګوري او د په دې خپل عمل نامه کې ټول ګناهونه که په پټه کړي او که په ښکاره کړي دي، که وړه ګناه ده او که غټه ګناه ده، چې هغې ته انجام ورکړی په دې عمل نامه کې به موجود وي، نو دی به یو چغه وباسي د خولې نه، لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. دا خو وړه ګناه او غټه ګناه یو هم نه ده پاتې، په پټه یو که په ښکاره. کم نیک اعمال چې دې کړي الله تعالی فرمایي د ذرې ذرې اجر به درکوم، او د هغې نیک عمل بدل کې به د لسو نیکو اعمالو اجر درکوم. بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله نا کله انسان بعض وخت په ورځ قیامت کې چې الٰه العالمین جل جلاله ورته وایي دا فلان بنگلم ستا شوه او دغه مرتبه مم درکړه، نو دی به دغه وخت کې ځان سره فکر کوي چې ما خو داسې اعمال نه دي کړي، ما خو دغه عملونه نه دي کړي، دا څنګه ما ته راکول کیږي. مفسرین کرام وایي دا به د اولاد د پسې دعاګانې کړي وي، ثوابونه به د پسې وربخلی، د قرآن ختم به کړی وي، نو دا د اولاد هغه اعمال دي دی پې خبر نه دی، مگر الٰه العالمین جل جلاله ورته هغه اجر ورکوي. نو په پټ او په ښکاره په هر حالت کې د الله تعالی نه ویریدل دا باید چې انسان په خپل نظر کې ولري. دویمه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نقل کوي چې د غصې او خفګان په حالت کې هم صحیح او رښتیا خبره کول. ما ته رب العالمین جل جلاله د دې حکم کړی که ته په قهر که ته په خفګان کې په هر حالت کې صحیح خبره او رښتیا خبره کوه. داسې مه کوه چې کله ته په قهر غلطې خبرې کوې او بیا وروسته دا وایې چې خیر زه په قهر په ځان پوه نه شوم.
دا د لوی انسان صفت دی چې د غصې په حالت کې د قهر په حالت کې دا هم د کنټرول نه بهر کیږي نه د خپل دایرې نه زیاتې خبرې نه کوي نو باید چې د غصې او د خفګان په حالت کې انسان یو رقم د الله نه وویریږي او د الله د رضا دپاره حق خبره کوي بعضې وخت کې انسان د خوشحالۍ په حالت کې وي الله د یاد وستلی بعضې خلکو د غم په حالت کې الله د یاد وستلی انسانی فطرت دغسې وي بعضې ان الانسان خلق هلوعا واذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا انسان دغسې تلوار طبیعت لري چې دی په خپل هغه د عمل اخري انجام ته ګوري نه صرف یوه خبره د خولې نه وباسي داسې نه پکار نو د غصې او د خفګان په حالت کې هم صحیح او رښتیا خبرې کول درېمه ده د غریبۍ او مالدارۍ په حالت کې میانه روي کول که انسان غریب وي یا مالدار وي په هغې کې میانه روي کول دا نه چې کله یو انسان غریب وي سختی کوي او کله چې مالدار شي نو بیا اسراف کوي داسې دی نه کوي یا د غریبۍ په حالت کې عاجزي کوي خو چې کله مالدار شي نو بیا کبر کوي رسول الله مبارک فرمایي چې ما ته الله تعالی د دې حکم کړی چې غریبۍ او مالدارۍ کې میانه روي کوه په هر حالت کې یو طبیعت لره درمیانه روي د اعتدال حالت شریعت ډیر خوښوي څلورمه ده د چا د بد مقابله کې هغې سره ښه کوه یو انسان در سره بد کوي ته ور سره ښه کوه یو انسان تا ته تکلیف در کوي ته د هغې مقابله کې هغې ته تکلیف مه ورکوه ولې هغه که چېرته تا ته تکلیف درکړه نو دا عمل یې بد وکړه نو د هغې بد عمل ته مه تکراروه ته ورسره احسان وکړه هغه که چېرته تا ته تکلیف درکړه ته د هغې بدل کې ورسره احسان وکړه چې الله تعالی درنه راضي شي او علما لیکي چې د رب العالمین جل جلاله عادت دا دی انسان څومره نافرمانی د الله کوي الله ورسره بیا هم احسان کوي د دې وجې نه یو شاعر په شعر کې د دې ترجمه کوي ته هزار ځلې خفه شوې ما هزار ځلې پخلا کړې ته هزار ځلې خفه شوې ما هزار ځلې پخلا کړې زه چې یو ځلې خفه شوم تا د ژوند لارې جدا کړې اله العالمین وی بنده تا څومره نافرمانی زما وکړل خو چې بیا هم سوال کوې زه ستا سوال قبلوم تا څومره زما د احکامو نه سرغړونه وکړه ولیکن سره د دې چې کله زما دربار ته لاس پورته کې الله وایي زه ستا لاسونه تش نه پرېږدم نو ته هزار ځلې خفه شوې ما هزار ځلې پخلا کړې او زه چې یو ځلې خفه شوم تا د ژوند لارې جدا کړې الله وایي یو ځل مې در باندې امتحان راوړه نو تا ګیلې شروع کړې لږ تکلیف مې در باندې راوړه تا ګیلې شروع کړې لږ ودردېدلې نو تا ګیلې شروع کړې تا خو به دومره حیا کړی وی چې رب ما سره دومره وخت احسان وکړه دا اوس چې کوم امتحان راغی ګیله به ترې نه کوم مګر مدد به ترې غواړم چې الله مدد را سره وکړي کمزوری بنده یم
بل چاته شکایت نه کوم. الہ امتحان راوستون کې ذات ته او ختمون کې ذات هم ته. رب دا امتحان ختم کړه. نو د چا بد مقابله کې هغه سره ښه کول، دا الله ماته دا حکم کړی. اهل مکه رسول الله مبارک سره څومره بد کوي، رسول الله مبارک ور سره بیرته ښه کوي. طائف کې اوسیدونکو د طائف د رسول الله مبارک سره څومره بد وکړه، ولیکن رسول الله مبارک ور سره بیرته احسان کوي. دا ولې بهترین اخلاق، بهترین تربیت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته ورکوي. پنځمه دا، څوک چې ما یو نعمت نه محرومه کوي، زه هغې ته هغه نعمت ورکوم. دا د ټولو نه اعلی او د ټولو نه بهتر اخلاق دی ته وایي. یو انسان تا نه یو نعمت ختمی لرې کوي او ته کوشش کوې چې هغې ته عزت ورکې، دې دپاره ورته عزت ورکې. خیر که د ما سره بد وکړه، زه به یې د الله رب ذوالجلال د خاطره معاف کم او احسان به ورسره په دې وکړم چې دا مې د محبوب علیه صلات وسلام امتی دی. شپږمه ده، څوک چې په ما باندې ظلم وکړي زه هغه معاف کوم. څوک چې ما سره زیاتی وکړي زه هغه ته معافي کوم. الله ما ته دا ویلي که څوک در سره زیاتی کوي نو ته ورته معافي کوه. بهترین اخلاق دی. امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه چې کله ووهلی شو میدان کې او بیا وروسته هغه جلات راځي ورته وایي ما ته معافي وکړه، زه د بل چا د حکم لاندې وم ځکه مې ته ووهلې. امام احمد صاحب ورته وایي تا چې دویم وار په ما باندې وکړه نو ما درته اول وار معاف کړی و، تا چې را باندې دریم وار وکړه ما درته دویم معاف کړی و، تا چې څلورم وار وکړه ما درته دریم معاف کړه. دې ته وایي بهترین اخلاق. الله څومره لوی مقام حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته ورکړه. وما ته الله د دې خبرې حکم کړی چې زما خبرې د ذکر وي. علما فرمایي د دې څه مطلب و؟ د دې مطلب او مقصد دا، زه د خبرې نه کوم چپ د ناستو سم، مګر کله چې خبرې کومه د الله تعالی یادګیرونه به کوم، د الله تعالی لوی به بیانوم. عامې خبرې د چا غیبت کول یا فضول خبرې کول دا به نه کوم. الله ما ته ویلي چې کله خبرې کوې نو ذکر کوه، د خپل رب لوی بیانوه، ځکه چې هغې رب تا سره ډېر احسانات کړي. بنده د الله تعالی احسانات یادوه، الله ما سره دا احسان کړی، الله ما سره دا احسان کړی. الله ډېر احسانات زموږ سره کړي. نو باید چې په دې باندې موږ تاسو هم عمل وکړو. اتم، الله ما ته د دې خبرې حکم کړی چې زما قتل د عبرت وي. که زه څه شي ته ګورم د هغې ظاهري خوند ته ونه ګورم، عبرت په طور باندې وګورم. موږ او تاسو په ډېرو ځایونو کې د سیل ځایونه لرو، هلته چې لاړ شو باید چې ته عبرت واغستل شي. خلک خندنۍ کوي، خاندي. یا د مثال په طور چیرته زلزله وشي نو هلته چې خلک ځي نو هلته خپلې خنداګانې کوي. د الله بنده زلزله دې وکتله، عبرت دې واخله چې دا د الله عذاب دی. رب العالمین جل جلاله په دې خلکو دا عذاب راوړی. معلوماتو که په کوم عمل په عذاب راغلی، هغې عمل نه ځان وساته. نو زما قتل دې عبرت وي.
باید چې یو څیز ته ګورې د عبرت په نیت ورته ګوره. نه هم ماته د دې خبرې حکم الله کړی چې زما خاموشي دی فکر وي، یعنی کله چې خاموشه یم د الله په مخلوق کې فکر کو چې الله تعالی د ځمکه او اسمان پیدا که، انسان پیدا که، د څه دپاره پیدا که. انسان ځان سره فکر وکړي الله زه د یو مقصد دپاره پیدا کړی یم، هغه مقصد عبادت دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دې ته مراقبه م وایي. قرآن عظیم الشان کې ورته تفکر وایي. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. فکر کوي او کله چې دغه هر چیز وګوري فکر پکې وکي نو د خولې نه بې اختیاره دا آواز اوزي. فطرت انسانی مجبوره کې دا خبره کوي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نو رب العالمین جل جلاله دا هر چیز چې پیدا کړي دي زمونږ او ستاسو دپاره، مګر مونږ او تاسو یې خپل عبادت ته پیدا کړي یو. د دې وجې نه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایي هره شپه چې ویده کېږي ویده کېدو نه مخکې یو 15 دقیقې ځان سره سوچ او فکر وکړه په دې نن ورځ د الله ډېر خفه که که شیطان دې خفه که. نو که فکر او سوچ درغی چې الله مې خفه که او شیطان مې خوشحاله که، په سبا بیا فکر وکړه، په بله ورځ بیا فکر وکړه. یو ځل خو به دې زړه ته دا راشي چې هره ورځ الله خفه کوم، راشه نن قصد وکړمه چې سبا ته به الله خوشحالوم او شیطان به خفه کوم. عثمان صاحب وایي کېدی شي چې الله دې په دې عملم وبخي. رب العالمین جل جلاله دې مونږ او تاسو ته په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. ښکلې مدینه ده سنګر ده د اسلام، څه ښکلې مدینه ده سنګر ده د اسلام. پیر محمد ورور له غزني نه اړیکه نیولې وه. پوښتنه دا وه چې د ښځو چوټیانې د ویښتو څو په کار دي؟ بعضې خلک دلته نښې نښانې وایي، څوک وایي چې بد خبرې کوي ورپسې، او څوک یو څیز وایي څوک بل څیز. د زنانو د چوټیانو پورې خبره اصل د پردې ده. د زنانو ویښته هم عورت دی، دی به دا ویښته پټ ساتي. څنګه ترتیب کې چې ورته اسانه یي هغسې دې چوټي جوړه کړي. په شریعت کې چې منع راغلی هغه دویم سر چې جوړوي دا ویښتان چې راغونډ کړي او پورته سر کې کیدي، د دغې نه منع په شریعت کې راغلی ده. نور چې هر څنګه کوي په دې کې څه خاص طریقه ذکر نه ده. البته د مړو باره کې چې ما پوښتنه وکړه هغې باره کې ویښته به یې 2 حصې کړي، په یو اوږه او بل اوږه باندې به ورته مخامخ راواچي په سینې باندې. واحد الله ورور له کامې نه اړیکه نیولې وه. پوښتنه دا وه چې پلار مې په وړوکوالي کې راته ښځه کړې وه، خو زما خوښه نه ده، څه وکړم اوس؟ آیا که زه اوس د دغې نه انکار وکړم ګناهګارېږم؟ خو به نه. پلار دې باید چې دې خبرې ته سوچ وکړي چې راتلونکې زندګي ستاسو د دواړو یو ځای ده. نو داسې یو جلۍ سره واده کول چې بیا ستا ټوله زندګي خرابوي او د هغې جلۍ بیچاره هم زندګي خرابوي، نو باید چې مشران په دې کې سوچ او فکر وکړي. دواړو طرف ته هم د جلۍ د طرف نه وارثان او مشران هغې دې فکر وکړي او هم د دې طرف نه. دې کې ضد مه کوئ ځکه راتلونکې زندګي د دې دواړو بیا خرابېږي. نو کوشش داسې پکار وي چې دواړو طرف ته د خیر خبره وشي. هېڅ مسله نه ده که چېرته د دوی تر منځه دغه جدایي راغله، ځکه د دوی لا تر منځه نکاح هم نه ده شوې چې د دوی یو بل په ذات باندې څه خبره راشي. نو باید چې دغه اوسنی غم وخوړلی شي، باید چې پلار او هغه طرف نه د جنۍ د پلار یا ورونه څوک مشران د دې خبرې غم وکړي. دویمه پوښتنه دا وه چې لاندې چت کې قرآن شریف وي او پورته چت کې ګرځي انسان، ګناه خو نه لري؟ نه، ځکه هغه جدا مکان دی، دا جدا مکان دی، نو په دې کې ګناه نه وي. کولی شي چې انسان خپل استفاده وکړي، ګرځي را ګرځي یا پورته کینی یا سمولي، هغه جدا ځای دی، دا جدا ځای دی.
رحم الدین ورور د دې ساوس نه اړیکه نیولې وه چې غاړکۍ د مرو اچول په غاړه کې او یا ګوتمه په ګوته کول هلکانو ته نارینو دپاره څنګه دي. په غاړه کې خو غاړکۍ اچول دا زینتي اشیا دي، دا دپاره د نارینو په کار نه. ګوتمه په ګوته کول د دې به صرف د جواز قدر قائل وي، شریعت د دې د جواز قائل دی، خو هغه هم د سپینو زرو هلک دپاره، نه د سرو زرو نه د عامو اوسپنو دا به نه استعمالی. د سپینو زرو چې لږ انداز کې وي هغه استعمالولی شي. او باقي غاړکۍ یا په لاس کې بنګړي اچول د نارینو دپاره دا صحیح نه دي، دې نه باید چې ځان وساتي. روبینه خورکۍ د قندهار نه اړیکه نیولې وه چې د قضایي موز نیت راته وښیه. د دې نور نیت نه زړه کې به قصد وکړې چې دغه وخت چې دا کم موز کوم دا د کم وخت موز قضایي ده. لکه مثال مونږ تاسو وایو نیت کوم د زړه د خلاصه 100 رکعته فرض قضایي موز کوم د ماسپښین په دې ازر وخت خاص خدای تعالی نه هغه وخت په ذهن کې راوړي، بس دغه نیت ته زړه کې به دغسې نیت راولي. که په خولې دې وویلې نو ګناه نه ده، مګر د زړه نیت دې ته اعتبار شته. باید چې سړی په دې باندې لږ سوچ او فکر وکړي او د هغې نه بعد بیا خپل مونځ ادا کړي. دویمه پوښتنه دا وه چې قضایي منځونو کې ویتر کېږي که نه؟ او ویتر کېږي، سنت نه کېږي خو ویتر کېږي. علماوی ویتر به ادا کوي، دا به نه پرېږدي. سلیم ورور له دې ساوز نه اړیکه نیولې وه او پوښتنه وکړه چې یوازې واده شوي وي او بیا هغه کوژدن ماته کړي ګناه خو به نه وي، چې دواړو طرف ته راځي او ماته کې څه خبره خو نشته. البته د دشمنۍ نه ځان ساتئ چې خفګانونه تر منځه زیات نشي. دا پوښتنه او بله پوښتنه تقریبا چې نږدې ده. نو کوژدن چې په هغې کې نکاح نه شوي نو خو وعده ده، نو که صرف دا وعده ماته شي نو په دې کې ګناه نشته دی. البته دواړو طرف ته د خیر نظر کول پکار وي چې ترمنځ څه لانجه او بحث رانشي. عبدالله ورور له ننګرهار نه اړیکه نیولې وه. پوښتنه دا وه جماعت ته چې موږ لاړ شو وخت کمې تحیت الوضو کو که تحیت المسجد کو؟ نو تحیت الوضو ورور هغه وخت کې کېږي چې کله دې اودس کړی وي او راشي اندامونه دې وچ نه وي او مونځ وکړي، دا تحیت الوضو دی. او مسجد ته چې ننوتلې او اول ننوتلو د مسجد سره چې دا 2 رکعته مونځ کوې نو تحیت المسجد راځي. خو که دا پوښتنه داسې شي نو چې موږ اودس وکړی شو وخت کمې دواړه مونځونه نه ادا کېږي، نو دې وخت کې موږ تحیت الوضو کو که تحیت المسجد؟ علما وایي تحیت المسجد که تحیت الوضو پکې خپله راغی، ثواب درته الله تعالی د هغې هم درکوي. زینب خورکۍ له کابل نه اړیکه نیولې وه چې خلک ما پسې دروغ وایي. داسې دعا راته وښیه چې دوی بیا را پسې دروغ ونه وایي. نو استغفار وایه، الله تعالی به دې صفایي د دې خلکو په زړونو کې راوړي. بل وایي چې داسې کوټه ده چې المارۍ کې پورته قرآن شریف هم ایښی دی، خو قرآن شریف په جیګه دی او زموږ په خو ته راځي. نه دی پکار دی ځینې بدل کړه. د قرآن عظیم شان احترام پکار دی، په خو طرف ته مګ دی، دا د الله کتاب دی، احترام ضرور پکار دی. د لاغا ورور لغمان نه اړیکه نیولې وي چې ورور مې د خپل حق نه زیات غواړي. د خلاصې د پوښتنې هغه اخري خلاصې هم دا یعنې پلار مې ورته حق هم ورکړی، څه ځمکه پاتې هغه زه کرم. اوس راته ورور مې وي چې دې کې ماته څه ځای راکړه او پلار مې شته او پلار مې ورته نه ورکوي. د دې ورور د حق نه جوړېږي ښه چې پلار دې په خپل سر ژوندی دی، پلار دې د خپل مال وکیل دی. که هغه ورته حصه دې وخت کې ورکوي ډېره ښه ده، که نه ورکوي ورته بعد د مرګ یې پکې حق ثابت دی او د پلار په زندګۍ باندې د زور نشي کولی. شاله خورکۍ د پکتیکا نه اړیکه نیولې وه. پوښتنه وکړه چې د مړي د غسل طریقه راته وښیه. مړي غسل طریقه دا ده چې اوله کې به ورته اودس وکوئ او د هغې نه بعد پخي طرف باندې به ورته اوبه واچوئ او بیا به داسې انداز کې به ورته اوبه واچوئ. مړی به لږ زره راجیګ کوئ چې دا ښي طرف نه کوم اوبه اچوئ چې دا د هغې هغه چپ طرف ته لاندې تختې ته ورسیږي، خو په اندام عورته باندې به ټوټه پرته وي چې هغه ښکاري نه دامنه لاندې تر زنګونانه پورې یو ټوټه به پرته وي. بیا به چپ طرف وي او سر به ورته ومینځئ په
نرم ترتیب باندې به په خېټه باندې ورته لاس ووهئ، ځکه انسان ضعیف دی چې دغه وخت کې د ده نه څه خارج نشي. تر خپو پورې همدغسې انداز کې په نرم انداز باندې اوبه اچول، خو په هغه اوبو کې که چېرته د بیرې پاڼې واچوئ او هغه وویشوئ یعنې جوش کوئ نو دا به ښه وي، ځکه خوشبو مور سره راځي او زګ هم کوي. که صابون استعمال شو منع نه ده. دغه وخت کې انسان دی ضعیف دی، کمزوری دی، که چېرته دغه وخت کې د ده نه څه ګندګي لاړله بیا دوباره مینځلو ته ضرورت نشته دی. د ټول مړي همغه ځای به ومینځئ او هغه ګندګي به پاکه کړي. دغه طریقه د مړي د غسل ده. بل وایي چې قرآن شریف بسم الله باندې ختمول، نو بسم الله ثواب به درته خدای درکړي او قرآن شریف د ختم ثواب پې نشته. سالک رو ننګرهار نه پوښتنه کړې وه چې ورور مې وفات دی او د هغې پیسې نور ورونه مې زما نه غواړي، حالانکې بچي ما سره دي. یعنې تقاوت به داسې ورته ووایو نه، دې کې نور ورونه د فلحال حق نه لري، د هغې بچي شته، په هغې بچو باندې به ته خورې. کله که چېرته خدای مکه د هغې بچي مچي نه وي نو د هغې مال بیا د ټولو ورونو سره شریک دی. خو که پلار دی وي نو بیا هم چاته نه ځي، بیا هم د پلار مال دی. شاهده د ترخیلو نه اړیکه نیولې او یو انسان چې ګناهونه کړي ډېر او بیا توبه وکړي الله تعالی ورته معافي کوي که نه؟ او بالکل الله تعالی معاف کوي چې د زړه نه توبه وباسي. الله تعالی فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. الله تعالی بخونکی دی نو په دې نیت توبه وباسه چې بیا به زه دا ګناه نه کوم. بل وایي د ګناه نه بچ کېدلو دپاره یو دعا راته وښیه چې الله تعالی مې د ګناه نه بچ کړي. یو مرګ ډېر ډېر یادوه، دویم د قرآن تلاوت ډېر کوه، او درېیمه دا ده چې کله ګناه کې د هغې نه بعد استغفار وایه نو رب العالمین جل جلاله به درته بخښنه نصیب کړي او باقي د ګناهونه به د الله تعالی وساتي. باقي مو پر رب العالمین سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ذوالجلاله سوال کوم تعالی، ای ذوالجلاله سوال کوم تعالی، زه ګناهګار درته زاری کوم، ستا عبادت کې به خواري کوم، زه ګناهګار درته زاری کوم، ستا عبادت کې به خواري کوم. زه به توبه وباسم که ته مې معاف کړې ربه، زه به توبه وباسم که ته مې معاف کړې ربه، ټول عمر ستا په بندګي کوم، ستا عبادت کې به خواري کوم، ټول عمر ستا په بندګي کوم، ستا عبادت کې به خواري کوم. ای ذوالجلاله سوال کوم تعالی، زه ګناهګار درته زاری کوم، ستا عبادت کې به خواري کوم، زه ګناهګار درته زاری کوم، ستا عبادت کې به خواري کوم. ډېر زیات مجرم یم ستا راته بخښنه وکړه، ډېر زیات مجرم یم ستا راته بخښنه وکړه، د دین خدمت به تر مرګي کوم، ستا عبادت کې به خواري کوم، د دین خدمت به تر مرګي کوم، ستا عبادت کې به خواري کوم. ای ذوالجلاله